محسن داوړ او علي وزیر د ولسمشر غني د لوړو مراسمو ته له تلو راګرځول شوي دي. دا چې څنګه راګرځول شوي په دې ویډیو کې درته وایو. د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پاکستان د پارلمان غړی هر یو علي وزیر او محسن داوړ له هغه پاکستاني فلاوي سره له اسلام آباد څخه کابل ته راغوښتل شوي د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسمو کې ګډون وکړي. پاکستاني چارواکو راګرځولي دي. په دې پلاوي کې د یو شمېر پښتنو متلفیانو سیاستوالو سره د پاکستان د ځینو نورو سیاسي ګوندونو غړي هم شامل وو چې یوازې علي وزیر او محسن داوړ یې راګرځولي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یادو دواړو غړیو نومونه لا وړاندې ممنوع الخروج اعلان شوي وو، خو ښاغلي داوړ هوایي ډګر ته پر لاره له بي بي سي سره خبرو کې وویل چې دوی له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې د افغان ولسمشر د محمد اشرف غني د لوړې مراسمو کې د ګډون لپاره دې پرېښودل شي.